بسم الله الرحمن الرحیم. د هوریت رادیو درنو اوریدونکو په ځانګړې توګه د خواله رسنیو ډیرو درنو څارونکو السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته. د اسد ازمري 40مې مبارک او زرینه ورځ مو ډیره بختوره شه. الله تعالی ته دعا کوو او الله تعالی ته باید موږ تاسو ټول مسلمانان په ځانګړې توګه افغانان دعا وکړو چې زموږ او تاسو د معاصر تاریخ د دغه زرین تاریخ په یو باب کې دغه ورځ هم رازیاته کړله. درنو اوریدونکو د هغه ورځ ده چې په افغانستان کې د امریکایي یا ناټو 100 کلن حضور پای ته ورسید. هغه ورځ ده چې د دغه ورځ لپاره په سلګونو په زرګونو مجاهدینو میړنیو افغانانو قرباني ورکړي دي، شهیدان شول، بیکور شول، ښوونځي، مکتبونه، مدرسې، پلچکونه، پوهنتونونه، حتی ښادۍ او د غم شیبې هم بمبار شولې. د همدغې زرینې ورځې د همدغې زرینې فتحې په موخه به انشاءالله په لیدلوري خپرونه کې تفصیلي خبرې اترې لرو. درنو اوریدونکو دغه لیدلوري خپرونه مو د اسد ازمري 40مې لپاره ځانګړې کړې ده. یوه یادونه ډیره مهمه ده چې باید وکړم چې موږ په دغه خپرونه کې په سیاسي اړخو باندې نه غږیږو، بلکې د خپرونه کې موږ په فکری اړخو باندې غږیږو چې فتح څه ته ویل کیږي، ازادي آیا یو څوک ازادي او شخص را پورته کیږي تا ته درکوي که ازادۍ لپاره به ته خپله هلې ځلې کوي. دغه ازادي به د استعمار او د استمسار له منګولو به خپله راخلي. او د اسلام په زرین تاریخ کې د حضرت پیغمبران رانیولې تر اوسنۍ دورې پورې څومره هلې ځلې شوي دي. د حضرت پیغمبر په غزواتو به غږیږو چې فتح لپاره، حریت لپاره، ازادۍ لپاره او د اسلام رسولو لپاره څومره هلې ځلې شوي دي. دې ترڅنګ د زمري 40 یا د اسد 40مې په ارزښت به غږیږو، څومره مهمه ورځ ده. د دغه ورځې مفهوم څنګه دی، ځوان نسل باید دغه ورځې لپاره څه ډول چمتووالی ولري، دغه ورځې لپاره باید موږ او تاسو څه ډول تدابیر ولرو، دغه ورځې په هکله باید څه ډول موږ او تاسو پوه شو. په افغانستان کې 100 کاله امریکا څه وکړل، د فکر لړخه په دې باندې تفصیلي غږیږو. 2 تنه مېلمانه په همدې موضوع ما سره په سټوډیو کې را سره وي. او دې ترڅنګ مهمه ده چې په افغانستان کې په 100 کلونو کې له دې ولس سره څه تر سره شول، دغه ولس په فکر باندې، دغه ولس په کلتور باندې، دغه ولس په ژبه باندې، دغه ولس په تور او سپین باندې د کفر او د یهودانو د ناټو له خوا څه تر سره شول. او دغه کار د تر سره شوي کار د لمنځه وړلو لپاره موږ او تاسو څومره مکلف یو، څه ډول باید مبارزه تر سره کړو. آیا موږ او تاسو ښه به دا وي چې مبارزې ته ادامه ورکړو، که نه د مبارزې نه لاس په سر شو. دا دې ته ورته ګڼې نورې پوښتنې به انشاءالله له خپلو 2 تنو درنو میلمنو سره ځوابوو. سټوډیو کې را سره 2 تنه ډېر قدرمن میلمانه دي، مفتي صاحب محمد بشار صاحب او د ترڅنګ مولوي ګل رحمان عارف صاحب چې په همدې او ګڼو نورو موضوعاتو په تفصیلي بحث کوو. میلمنو تاسو دواړو ته ښه راغلاست وایم، ستړي مه شئ. خیر اوسئ، ډېره زیاته مننه. ډېر څه نه وړاندې مو دغه ورځ هم ډېره بختوره شه، خدای تعالی دې وکړي چې د افغان ولس، د میړني ولس، دغه مسلمان او مجاهد ولس ټولې قربانۍ د الله تعالی په دربار کې قبول او منظوري شوي وي. دواړو میلمنو تاسې او د حریت رادیو ټولو اوریدونکو ته دغه د ویاړ ورځ اسد 40مه مبارک وي. الله تعالی دغه ازادي او خپلواکي موږ تاسو ته دایمي لري. خدای تعالی دې وساتي. الهي امین. ډېره مننه. مفتي صاحب محترم، که پیل هم له تاسو وکړم، د ازادۍ مفهوم څه دی، که په لنډه توګه تعریف کړو، ازادي څه ته ویل کیږي؟ بسم الله الرحمن الرحیم، حامدا ومصلیا ما بعد. ازادي یو داسې خوږ لفظ دی چې د نړۍ ټول ملتونه، ټول ادیان ارزښت ورته لري او انسان په فطري توګه باندې د غوښتنه له ځانه سره لري. اسلام هم ازادي ته ارزښت ورکړی دی او ازادي یو د اسلام له لیدلوري تعریف لري، یو د غرب له لیدلوري. غرب چې د ازادي کوم تعریف کوي، هغه موږ ازادي ځکه نشو بللی چې په دې وروستیو کې غرب وښودله چې د دې ښه عنوان څخه په ناوړه استفاده باندې دوی
د انسانیت له کومو بریدونو څخه واوښتل. موږ تاسې ولیدل چې هغوی د همجنسګرایي په بازار کې انسان ته دا حق هم ورکړ چې انسان د خپل د سپېڅلې څېرې د انسان د څېرې څخه په حیوان باندې ځان بدل کړي. بدبختانه متاسفانه یو انسان میلیونونه پیسې په دې باندې لګي، میلیونونه ډالر چې دی د سپي څېره باندې ځان بدل کړي. دې ته که موږ ازادي وایو نو دا یو ازادي نه دی، دا له انسانیت سره ظلم دی، دا د انسانانو سره ظلم دی، د ادم له اولاد سره ظلم دی، وحشت دی. د ازادۍ چې کوم تعریف اسلام کوي هغه داسې چې یو انسان د الله تعالی په حدودو کې پابند وي، د بندګانو له تسلط څخه آزاد وي. ربیعي بن عامر رضی الله عنه د پیغمبر علیه السلام یو صحابي دی چې کله فارس ته راغی، د فارسي امپراتورۍ امپراتور ورته وایي چې تاسې د یو استازي په توګه خبرې ورسره کولې، تاسې له عربي نړۍ څخه راغلي، زموږ په سیمه کې زموږ په خاوره کې له موږ سره جنګېږئ، موږ په تاسې نه برید کړی دی، نه تاسې سیمې ته درغلي یو، تاسې ولې راغلي یاست له موږ سره جنګېږئ؟ نو د پیغمبر علیه السلام د سفیر په توګه، د اسلام د استازي په توګه هغه ته خپل هغه د جهاد او د مبارزې اهداف ویل چې خرجنا لنخرج العباد من عبادة العباد الى عبادة رب العباد. موږ د دې لپاره راغلي یو چې د الله تعالی بندگان د بندگانو له بندګۍ او ظلم او وحشت څخه راوباسو، یوازې د الله تعالی بندګۍ. جالب جواب ده، څه جالب. دا هغه تعبیر دی د پیغمبر علیه السلام د سفیر چې په دې تعبیر کې موږ ته ازادي راشي. ازادي همدا ده چې د بشر له تسلط څخه وتلی، د بنده له بندګۍ نه خلاص او آزاد وي، یوازې د الله تعالی په بندګۍ کې پاتې شي. همدا د انسان لپاره ازادي هم ده، خپلواکي هم ده، استقلال هم دی، عزت هم دی، پرمختګ هم دی، شرافت هم دی، درنښت هم دی، هر څه چې دي په همدې محدوده کې دي چې د الله تعالی په حدودو کې پابند. ځکه الله تعالی هیڅ کله هم خپل بنده ته داسې څه نه خوښوي چې هغه یې د په شر وي، یا په دنیا یا په آخرت کې. ویحل لهم الطیبات ویحرم علیهم الخبائث. الله تعالی وایي زه هر پاک شی درته حلالوم، هر خبیث شی در باندې حراموم. همدې کې خلاصه ده. نو د اسلام د الله تعالی د حدودو او د الله تعالی په احکامو کې چې انسان پابند وي او د بندگانو له غلامۍ نه را آزاد شي، خپل د الله تعالی بندگی د بندگانو له غلامۍ نه ازادي ده، نو دا حقیقي ازادي ده او حقیقي استقلال او خپلواکي ده. سلامت مفتي محترم، ډېره زیاته مننه. عارف صاحب محترم، له دیني پلوه د اشغال پر وړاندې د خپلواکۍ او د خپل وطن د دفاع ارزښت څه دی؟ الحمد لله والصلاة على اهلها، اما بعد. حضرت اکثر محترم تاسو ته او ټول اوریدونکو ته د دې مبارکې ویاړلې ورځې مبارکي وایم. الله جل جلاله دې د استقلال او د ازادۍ دې موږ دایمه کړي. قرآن کریم 114 سورته لري. دا ټولو کې ضمناً صراحتاً اشارتاً د جهاد حکم ذکر ده. جهاد د الله جل جلاله له لوري امر ده. موږ سیده دین تاریخ ته ولاړ سو، د اسلام د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دعوت تاریخ ته ولاړ سو او دغه د بعثت اولینې مرحلې ته ورسو. نو الته اول دعوت په ژبه باندې ولې غنه ورسته بیا د جهاد آیاتونه نازل سو، ځکه چې دلته مظلومانو کفارو ډیر ظلم ورسره کاوه، ډیر زیاتی ورسره کاوه، خو الله جل جلاله د دې د خلاصون لپاره جهاد فرض کړ. اذن للذین بانهم ظلموا. دا آیات کریمه ولینه آیات ده چې د جهاد په فرضیت کې نازل شوی. جهاد فلسفه ده چې په جهاد کې د مظلوم کومک کیږي، د ظالم دفاع کیږي. په جهاد کې د جهاد فلسفه ده چې ظلم ورکیږي او عدالت قائمیږي. اوس چې موږ تاسو اسلامي نظام لرو، الحمدلله ثم الحمدلله، ته د اسلام د احکام دي چې هغه بغیر له قوت نه نشي عملي کېدی، هغه له قدرت نه بغیر نشي عملي کېدی. هغه ته عملي کېږي چې ته کله قدرت ولري او قدرت چې مسلمان راوړي او نظام خپلوي او دغه شرع احکام عملي کوي، دی یو حکومت ضرورت او حکومت او قدرت چې لاس ته راځي لارې چې د جهاد. خو جهاد باید د ظلم سبب ونه ګرځي، جهاد باید د چا دی بی عزتی سبب ونه ګرځي،
جهاد هغه جهاد عند الله معتبر ده. دا ټولو ته معلومه ده چې په اسلام کې یو وسیع باب سي د اخلاص ده. هغه که جهاد ده، جهاد 3 قسمه ده مفتي صاحب محترم ته معلومات. یو جهاد بالنفس ده، یو جهاد بالمال ده، یو جهاد باللسان ده. دا ټول باندې جهاد ده. خو دلته جهاد بیا په 2 قسمه. یو جهاد دسي په کافر او د ظالم په مقابل کې جهاد کول دي. یو جهاد لخپل نفس سره ده. وس موږ ته دا پکار ده چې جهاد خو له دښمن سره او له کافر سره کړی. الحمدلله افغانستان له اشغال نه آزاد شو. الحمدلله افغانستان کې کدا د مجاهدینو قرباني نه وای او دلته د ظلمونو زغمل نه وای، د بندیانو هغه آهونه او فریادونه د کونډو یتیمانو نه وای، دا ازادي موږ نه سو اخیستل. موږ اسلامي مملکتونه وینو. ټول نړۍ کې په اسلامي مملکتو کې 50 مملکت دي تقریبا. په دغه کې ته اسلامي احکام په ښکاره باندې نشي بیانول. زه کله واري خلکو ملګرو ته دا خبره کوم، زه ورته وایم چې ګوري د قیامت په ورځ به قسم ده دی وای د موږ به ګریوان وي د مسؤلینو به لاس وي. ولې؟ چې موږ ته دا حق را کړی د دا اعلان راته کړی ستاسو حق بیان کړي. موږ د قرآن هر ټکی بیانوي سو، که موږ بیان نکړو د قیامت په ورځ به موږ مسؤل یو. علما به مسؤل وي. علما ولې ته حق نه یې؟ په ټول اسلامي مملکتو کې د قرآن هدف او مقصد ته عمیق او ژور نشي بیانول. ځکه تا ته یو پرچه درکول کېږي چې د دې خوښ وي هغه ویلی شي، چې نه وي خوښ هغه نشي ویلی. دلته د ازادي برکت الحمدلله چې موږ نن ناست په آزاده فضا کې امنیت سته، اقتصاد سته، پښتنه د یو چا تر خپله وسه پورې سته. دا ټول برکات د څه شي دي؟ د اسلامي نظام دی. زه کله واري هلته ملګرو ته خبره کوم، زه ورته وایم چې ګوري 2 قوتونه دي، یو مادي قوت ده، یو معنوي قوت ده. د امریکایان چې افغانستان ته راغلي او افغانستان یې اشغال کړ او په افغانستان یې توره شپه راوسته، د موږ ځوانان یې فکري داسې وروزل، داسې خراب کړه چې هغه یې له خپل دین سره په واټن کې واقع کړ. د علماو له خبرو سره علما خبرې کوي، بعضې ته داسې ښکارېږي چې دا خو خپل طبیعت ده. نه خپل طبیعت نه ده، بلکې دا د الله پاک حکم ده. نو یو مادي قوت و، هغه موږ ولید د امریکایانو اسباب و، تیارې وي، ټینکونه و، پیسې وي، په دې خلک واخیستل ځان ته یې راجلب کړو. دویم معنوي قوت چې هغه د ایمان قوت و. ولې؟ هغه په اسباب نه و بنا، هغه په توکل بنا و. مجاهد سره به یو زوړ توپک و، هغه به یې بل کلیوال نه راخیستی و، په دې به یې ویست، په دې به د دښمن سره مبارزه او مقابله کوله. دلته یو چې معنوي قوت و چې هغه د ایمان قوت و، چې څومره په خپل ایمان په دین باندې کلک ودرېد دومره به الله پاک. سلامات شریف سي محترم، ډېره زیاته مننه. بیرته راګرځم مفتي سي محترم، موږ چیرته د حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم وخت او کتنه ولرو، په هغه وخت کې به یو طرف ته به سل صحابه او بل طرف ته به زر یهودان یا مشرکین، یو طرف ته به زر صحابه او بل طرف ته بل زر مشرکین یا کفار بو. نو د الله تعالی ډیر نصرت به مسلمانانو سره وو. حتی په روایت کې دا ویل شوی دی چې د صحابه او ملتیا به پرښتو کوله، ځانګړي مقرب ملایکې به وي چې د کفارو په وړاندې به جنګېدلې. تاسو په نظر په دې 100 کلن جهاد کې چې افغانستان کې د کفارو، د یهودانو، د مشرکانو د ناټو په وړاندې ترسره شولو، داسې یو لوی زبرځواک ماتې وخوړه چې په نړۍ باندې راج چلوي، د نړۍ په لوی هیوادونو باندې پنجې لګولې دي. فکر نه کوئ چې په دغه جهاد کې هم د الله تعالی ډېر لوی نصرت و؟ د دغو مجاهدینو چې یو زوړ توپک کلشینکوف په لاس کې ورسره وه او د نړۍ د زبرځواک ټکنالوژۍ په مقابل کې جنګېدل، دغه هم د الله تعالی ډېر لوی نصرت و. ځواک سم محترم، تاسې ډېره دقیقه پوښتنه وکړه او ډېر علمي اړخونه لري. د الهي نصرت په فلسفه باندې که موږ تاسې غور وکړو، د حق او د باطل ترمنځ جګړه ډېره اوږده مخینه لري. له ډېر پخوا څخه د آدم علیه السلام څخه چې دا نسل خپور شو، بیا انسانانو الهي احکام او وحي ته اړتیا پیښه شوه. الله تعالی د پیغمبرانو په توسط وحي او الهي احکامات را نازل کړه. نو په نړۍ کې چې کوم ومنل هغه حق پالې ډله شوه، چې چا ونه منل هغه د باطل ډله شوه. دغه د حق او د باطل جګړه له هغې ورځې چې راپیل شوې تر قیامته به دوام ولري. دغه جګړه به ډېر اوږده مخینه پخوا هم وه، تر قیامته به دوام کوي. خو دغه د حق او د باطل جګړې ته چې موږ تاسې شاته وګرځو، همیشه حق ډله د مادیاتو له پلوه کمزورې وه.
داسې کمزوري وه چې باطل پلو به رشخند ور باندې وهه، ملنډې به ورپورې وهلې، ټوکې استهزا به ورپورې کوله. موسی علیه السلام یو طرف ته او فرعون له خپل لشکر سره بل طرف ته. فرعون یو ځواکمن پاچا و، امکانات، پوځ او لشکر هر څه درلودل. هر څه لاس کې. موسی علیه السلام سره هېڅ نه و، مخکې روان دی، مخې ته سمندر بحر قلزم راغی، شاته فرعون دی، خپله پلویان دي. موسی علیه السلام ورته وایي انا لمدرکون، موږ خو غرق شو. دا مخې ته سمندر ده او شاته فرعون راپسې دی له لوی لشکر سره. موسی علیه السلام هلته دا وویل چې کله ان معي ربي سیهدین، نه هېڅکله هم دا امکان نه لري، له ما سره رب دی، زه د حق ډلی یم. حق په ښکاره د مادیاتو له پلوه کمزوری وي، خو بریا به د حق وي. که ابراهیم علیه السلام ته وګورو، د خپل قوم سره ورته واچو، د ده سره ځواک نه و، د مادیاتو له پلوه ابراهیم علیه السلام کمزوری و. نوح علیه السلام 900 کاله خپل قوم ته بلنه ورکړه، خدای د خپل قوم د ځواک په مقابل کې د مادیاتو له پلوه کمزوری و. بالاخره چې د کله بیړۍ جوړوله، قوم به ورباندې تېره، کلما مر علیه ملأ من قومه سخروا منه، قوم به یې رشخند ورباندې ووایي دا وګوره په دې غرونو کې اوبه له کومه چې دی کښتۍ جوړوي، په دې کښتۍ چې دی بچ کېږي، موږ به غرونو ته وخېږو. نو د نوح علیه السلام هغه چې کوم ځواک مادي و، په هغه به یې رشخند وهه. پیغمبر علیه السلام چې کله په مدینه منوره کې یو اسلامي حکومت جوړ کړ، قریشو سره ډار پیدا سو چې که دی دلته یو ځواکمن حکومت رامنځته کړي، نو په سیمه کې به یې نفوذ ورسره پراخ شي، بیا به هغه زموږ نه غچ اخلي. په مکه کې خو مو 14 کاله نبي علیه السلام او اصحابو سره ظلمونه کړي دي، نو دا زموږ لپاره یو خطر جوړېدلی سي. احزاب یې راټول کړل، 10,000 لشکر د مختلفو قبایلو ته، د مدینې منافقانو ته، هغوی یې ولم سول نور خلک یې راټول کړي چې په مدینه برید وکړي، او دا به وروستۍ جګړه وي او بالاخره به د اسلام او د مسلمانانو ریښې له منځه وړي. پیغمبر علیه السلام چې کله هلته راځي، خندق کیندي او د مدینې ساتنه کوي، دفاعي تدابیر نیسي، امنیتي تدابیر نیسي، نو منافقان راځي مسلمانانو باندې رشخند وهي، وایي د لوږې نه یې په خېټې پورې ډبرې تړلې دي، او دوی وایي چې موږ به فارسي او رومي امپراتوري نسکوروو. نو دا هغه د حق او د باطل پخوانۍ مخینه ده د جګړې، چې د مادیاتو له پلوه همیشه پیغمبر علیه السلام دغه احزاب مقابل کې څه ځواک درلوده؟ هېڅ ځواک نه و. د لوږې نه په خېټې پورې ډبرې وتړلې، منافقانو ملنډې ورپورې وهلې، خو بریا بیرته د حق وه. همغه احزاب مات شول، هغوی شکست وخوړه، خو هغه الهي فیصله بیا وروسته وه چې طوفان راغی، د هغوی کټوې ورچپه کړې، خیمې ورته چپه کړې او دوی وتښتېدل. همداسې 20 کلنه مبارزه چې کله پیلېدله د امریکایانو د ناټو پر ضد باندې، عربو، ډېرو علماو، ډېرو پوهانو چې لوی لوی ډګرې درلودلې، د اسلامي امارت چارواکو ملا صاحب ته به یې ویله چې ته له غره سره ډغرې وهې او سر وهې د دې غره سره، ستا سر به له منځه ولاړ شي، خو د غره ته به هېڅ تاوان ونه شي. امریکا ځواک وګوره او ټکنالوژي وګوره او وسلې پرمختللې الوتکې وګوره او ستا خالي لاس جنګیالي وګوره، خو 5 ورځو کې مو له منځه وړي. هغه مغه ورځ مولا صاحب ورته ویل چې موږ په یو بل شي ایمان لرو، هغه ته یو نصرت وایي، الهي نصرت. ډېر خلک نه به پوهېږي، وخت به راسي بیا به یې دا ووینې. داود جنبش ته وایي دا زما پیشګویي په یاد ولره، بیا به دغسې تحول راسي لکه دا اوس چې دی ولیدی. یعنې دا د حق او د باطل جګړه همیشه داسې وه چې چا د حق پلو نیولی ده او هغه الهي نصرت باندې ایمان و باور و اعتقاد و هغه ځواک یې درک کولی سو، هغوی داسې ډاډه وو چې دا تحول به داسې راځي لکه دا اوس مې چې یو ځل تجربه کړی بیا به راځي. هماغسې وشول. نو رښتیا هم ستا پوښتنه ډېره زیاته دقیقه وه. د حق او د باطل ترمنځ جګړه دا ډېر اوږده مخینه لري. د مادیاتو له پلوه همیشه د حق پالې ډلې کمزورې وه، رشخند ورباندې هول سوی و، په مجاهدینو باندې به خلکو رشخند ووایي، 2-3 مرمۍ در سره په یو ټوپک زنګ وهلی ټوپک در سره په موټرسایکل راسي 2-3 فایره وکړي، کمین 15 دقیقې دوام نشي کولی، تیارې راسي بیا تښتي، بیا به ته امریکا ماته. خو موږ ولیدل چې هغه امریکا داسې ژر پښې سپکې کړلې چې په آخري وخت کې هغه آخري امریکني ویلي چې تر څو چې خپلې الوتکې ته ختلم ډارېدلم، تر څو چې الوتکه د افغانستان له خط سیر نه وتلې نه وه زه ډارېدلم. یعنې په داسې ډار کې په نیمه شپه بیا پښې سپکې کړلې. دا هغه د الهي نصرت فلسفه وه. دا رعب چا ور واچو، سنلقي فی قلوبهم الذین کفروا الرعب. نو زه به د کافرانو په زړونو کې رعب ور واچوم. دا زړونه د الله په لاس کې دي. څوک ډاروي، چاته مرال ورکوي، څوک ماتوي، څوک چاته پرمختګ ورکوي، څوک راپرځوي، څوک برلاسي کوي. دا د الله په لاس کې دي. د انسانانو محاسبې جلا دي. ډېره زیاته مننه، تفصیلي ځواب مو راکړلو. الله تعالی مو په عمر برکت کړي. عارف صاحب محترم، د دې ورځې تر شا د افغان ولس د شاوخوا 2 لسیزو صبر، سرښندنو، مبارزې څومره رول درلوده؟ موږ وایو چې
د صبورو ملګری الله تعالی دی په دې برخه کې دغه برخې څومره رول درلودلو؟ زما محترمه د افغانستان غیور ملت او ولس چې دا کورونه د دوی مساجد او میمنخانې دا د مجاهدینو قرارګاه وي. هر افغان خور په دې جهاد کې برخه اخیستې ده، ځکه مجاهد به تنها و، یو سر به و، کور به یې بل ځای و، خو دا مجاهد سره دلته چې دا ولس کې اوسېده، دا ولس خپل اولادونه ښځې دا ورته سپر کړي وو. بعضې یو په جهاد کې دغه یوه افوا په خلکو کې خوره وه چې دا پیسې له کومه کوي، امارت او دا مجاهدین له کومې خوا ورته راځي، یوې خوا نه خامخا راځي. خو دا به زه په خپلو سترګو لیدلی حال درته ویم چې د موږ یو ملګری و، دا زخمي سو. بیا چې زخمي سو دومره پیسې نه وې چې دی تر خپله حده پورې ترې اوجه یې ورسوو او ډاکټر ته یې ورکړو چې پانسومان یې کړي. بله نه یو کور ته ورغلو، هلته مې یو کس و، هغه ته م دروازه ور وټکوله، ورته ومې چې دا زخمي را سوی د دومره شی نسته. نو یقیني د کور والا یې سرو زرو ګوتې ورکړې وه او اوس مې په زړه د 14,000 روپۍ مو خرڅه کړه او هغه د بندي ټول ضروري اولیات دغه د تداوي اسباب چې دي دا مو پې برابر کړل. د موږ ولس چې کومه قرباني ورکړې ده، الله جل جلاله د موږ د دې شکرګزار کړي او الله د ملت تم دا توفیق ورکړي چې د دې امارت اسلامي او د دې ډاډمن امنیت شکرګزار شي. یعنی دا تاسو د صبر ثمره و چې زخمی در سره روان کړی مو، تاسو را پیسې نه وي، د کور دروازه ټکوي او مېرمنه راوځي خپله ګوتمۍ د سرو درکوي. استقامت صبر ده. د دې نه داسې زیاتې واقعه لرم چې د موږ ملګري وو چې چیرې به اوسېدل، هلته په میاشتو به دی په یوه اتاق کې وو، بیا به چې کله ضرورت سل هغه اتاق به راوتې، ورځې نه راوت، ځکه حالات داسې اوس څارل کېدل. یعنې زه خپله چې کله سوچ کوم چې دا د الله پاک توفیق او نصرت نه وای، دغه تکلیفونه چا نه سوی برداشت کولی، دا سختۍ چا نه سوی برداشت کولی. موږ یو ملګری و شهید دی، یو کار لپاره لیږلی و، د موږ یو بل شهید ملګری و شهید علي ګل، یوه کلا کې اچولی و، 10 ورځې هلته پروت و د یوه هدف لپاره. یعنې هلته که څه پیدا کول، خوړلې څښلې، نور د ویلی امیر اطاعت ته زه نه خورم. دا د مجاهدینو یو لاس یې نه ټکېږي، هم مجاهدینو داسې اخلاص وکړه لکه څنګه چې د ولس د اخلاص تقاضا وه او ملت کړی و، همدارنګه ملت داسې اخلاص وکړو چې که اوس په هغه باندې غږېږو دا ټول وخت به رانه ونیسي. سلامت عارف صاحب محترم، ډېره زیاته مننه. بشار صاحب محترم، هغه کسان چې د خپل وطن، دین، خاورې او ولس د دفاع په لاره کې خپل ژوند قربان کړ، د هغوی سرښندنې باید څنګه وساتل شي، څنګه باید وستایلی شي؟ لکه څنګه چې مولوي صاحب عارف اشاره ورته وکړله چې موږ یو زخمي را سره و، په دشته کې روان و، د کور دروازه ټکوي، مېرمنه راوځي خپله د سرو زرو ګوتمۍ خرڅوي. یو بل مجاهد کیسه وه چې 10 ورځې په یوه کلا کې پروت و. دغه سرښندنې څنګه ساتلی کېږي؟ څه ډول باید موږ راتلونکي نسل ته دغه د عظمت تعریف وکړو؟ ځواکسه محترمه، دا ډېره مهمه ده. جهاد د اسلام یو داسې ارزښت دی چې فکر کوم موږ په سمه توګه باندې نه دی درک کړی. جهاد موږ په فقه کې وایو، په تفاسیرو کې وایو، په حدیثو کې وایو، فضایل وایو، حکم یې وایو. د جهاد نوم مو چې واورېده او دا حکم راته ورسېده چې علماو فتوا ورکړې فرض ده، بیا جهاد ته منډه وهو، دا ډګر د سنګر سات، دا مجادله کوو، دا سرښندنې ته موږ اماده یو. خو دا چې جهاد حسن لغیره دی او په خپله خو انسان وژنه ده، خو د یو بل شي له وجې نه حسن پکې پیدا کېږي. دغه لغیره دپاره چې کوم برنامې ته ضرورت ده، کوم پلان ته ضرورت ده، د کوم څه دپاره چې دا جهاد کېږي، هغه اهداف بیا ساتلو، پاللو، هغوی په اصطلاح ننګه کول، دا یو ډېر دروند مسؤلیت دی د مسلمانانو. اسلامي امارت یوازینی اسلامی تحریک ته د عثماني خلافت له سقوط نه وروسته چې الله تعالی 2 ځله د واکمنۍ چانس ورکړی، یو ځل مخکې، بیا 20 کلنه مبارزه، اوس بیا 2م چانس دی. د اسلام په تاریخ کې چې موږ وګورو، یوه حرکت ته 2 ځلې چانس نه دی ورکړل سوی. د الله تعالی یو ځانګړی پیرزوینه دی چې اسلامي امارت ته 2م ځل چانس ورکړی او دا 2م ځل تر لومړي ځل ډېر سخت امتحان دی چې موږ دغه د جهاد اهداف
د مجاهدینو د قربانیو هغه ارمانونه، د فدایانو ارمانونه. ځینې مهال زه د فدایانو ځینې کلیپونه اورم چې هغوی چارواکو ته د اسلامي امارت مشرانو پیغامونه د راتلونکي په اړه پیغامونه ورکړي چې موږ خدا د سر قربانو، خو زموږ په وینو به تاسې یو نظام بیا ترلاسه کړئ، هغه نظام کې ګوري بیا داسې وکړئ. هغه دومره ژور پیغامونه دي. موږ څومره هغو دپاره د هغوی پیغامونو د ارمانونو د ساتلو دپاره چمتووالی لرو، څومره ارزښت ورکوو، څنګه خپل مسؤلیتونه درکولی سو، څنګه د وخت حالات ته په کتو باندې موږ په ځان کې بدلون راوستلی سو، په خپلو افکارو کې بدلون راوستلی سو، څنګه د خپلو لوی ارزښتونو ساتنه کولی سو. دغه درنې پوښتنې دي چې د اسلامي امارت له واړه فرد نه نیولې بیا تر ټولو لوړ پورو چارواکو پورې هر یو ته پرتې دي. او د دې پوښتنو جواب بیا د دوی ساتنه هغه درانه مسؤلیتونه دي چې شاید د قیامت پر ورځ د لمانځه نه مخکې پوښتنه وشي. بشار صاحب دغه څه ډول ځوابېدلی شي، دغه پوښتنې چې مخې ته ورته پرتې دي، دا څه ډول ځوابېدلی شي؟ د هغو استشهادیانو، د هغو سرښندونکو مجاهدینو چې نوي ځوانۍ ته رسېدلي وو، په خواهشاتو باندې نه پوهېدل، هغو پیغامونه ورته پرېښودلي دي، دغه پیغام څه ډول ځواب کړي، څه ډول ورته ورسېږي؟ دا پوښتنې یوازې نظري نه دي او جواب هم یوازې نظري یا د ژبې پر سر نشي کېدلی. دا د عمل جواب دی، دا د مسؤلیت د احساس جواب دی، دا د خپلو مسؤلیتونو د ترسره کولو جواب دی، دا د عملي ډګر جواب دی. زما حکومت ولی څومره ارزښت راته لري، زما دغه د اسلامي نظام حاکمیت څومره قیمت او درنښت راته لري، په کومه بیه زه ساتنه کولی سم، زما د جهاد اهداف څه او زه اوس په څه لګیم، آیا زما د ژوند ورځې او شپه، زما د مسؤلیت، زما د دنده، زما د امکانات، امتیازات د خپلو اهدافو سره څومره تطابق لري، څومره ورته نږدې یم، څومره ترې لرې یم، څومره د هغو اهدافو پر لور روان یم، څومره ترې شاته پاتې یم. نو دا شیان هره لحظه انسان خو کمزوری بشر دی، انسان دا ستونزه لري. لکه موټر چې سړی موټر کې سپوري په مخ روان وي، څومره چې د شان نه واټن اخلي کوم ځای چې لرې روان سوی دی، هغه دومره هغه پرده لرې کېږي، ډبل کېږي، ترې هېرېږي، له سترګو د دې ساحې وځي، اخر لا شعور ته ځي. دا تاریخ هم داسې دی، څومره چې موږ د شهیدانو د قربانیو څخه لرې ځو، دومره قرباني رانه هېرېږي، دومره شهیدان راڅخه هېرېږي، دومره هغه بدې ورځې رانه هېرېږي. موږ دې ته ضرورت لرو چې تذکر وشي، وریاد یې کړو خپل مسؤلینو ته، خپل ځانونو ته وریاد کړو. زما فدایي، زما د سنګر شهید سوی ملګری، هغه مجاهد اوس هم ما ته یو معلول مجاهد راځي، پښه یې نشته، لاس یې نشته، معلول دی، معیوب دی، دنده نشي ترسره کولی، او زما د سنګر دغه دی، زما د معلولینو شهداو وزارت ته په زرګونو یتیمان راځي، د کونډې راځي، د شهیدانو د کورنیو. دغه څه پیغام لري ماته؟ هر ورځ ماته تذکر راکوي، د میاشتې په سر کې هم، د میاشتې په پای کې هم، د ورځې په سر کې هم، د ورځې په پای کې هم ماته رایادوي چې له کومه ځایه راغلی او په کومه لاره تلې، څومره د مسیر سم نیولی، څومره د مسیر تعقیب کړی، څومره د مسیر ناوښتی. نو دغه مسؤلیتونه دي او ژور پیغامونه دي چې د اسلامي امارت چارواکي باید هر وخت د تذکر ولري، هر وخت دا وریاد کړي، فدایان وریاد کړي، د هغوی پیغامونه واوري، په غور یې واوري، په مینه یې واوري، تلوسې پیدا کړي په ځان کې، احساس د مسؤلیت پیدا کړي. موږ کولی سو چې بیا دغه د جهاد اهداف او د جهاد هغه د مجاهدینو د شهیدانو د قربانیو د وینو هغه ارمانونه او هغه ارزښتونه موږ وساتلی. سلامت سي محترم، ډېره مننه. عارف سي محترم، فکر کوئ چې دا ورځ دومره مهمه او زرینه ورځ ده چې باید هر وخت شکرانه ادا شي، یا هر ورځ یادونه وشي، یا هر ورځ د هغو شهیدانو چې لا هم په کوم ځای کې شهیدان شوي دي، غرو په لوړو څوکو کې جسدونه مغلته پاتې دي، یا هغه مجاهدین چې ارمانونه دغه داسې ارمان و چې کومه ورځ به راځي تر څو زه د کابل یا د افغانستان په زړه کې قدم ووهمه، یا به کومه ورځ وي چې د ازادي اخیستل شوي وي، ازادي لاسته راوړو او زه په خپل کور کې راحته اوسېږم. فکر کوئ چې باید هر ورځ ولمانځلی شي، هر ورځ دغه یاد پاتې شي؟ ځواک صاحب محترمه، ده خو دغې ورځې دا نوم ته په کتو سره باید د هر سړي سره دا احساس وي چې هره ورځ ولمانځل شي، ځکه چې دا بیا د موږ د تیرو شهیدانو، د زخمیانو، د بندیانو، د کونډو بورو یتیمانو آهونه ورسره را په زړه کېږي. موږ په داسې حال کې چې د موږ ملګري دي، موږ یو ملګری و ډلګۍ مشر و شهید سو په اوایلو د اشغال کې، نو هغه نه یو بل ډلګۍ مشر صاحب ده بلال احمد منصور یې بولي، هغه پوښتنه ترې وکړه
یا یې څه ارمان دې په زړه کې ده؟ ده ورته ویل دا ارمان مې په زړه کې ده چې د ورځې رڼا ورځ او له سلا سره به د خپل کلي کې وګرځم. یعنې دا یې مشت نمونه خروار، دا دومره اهمه ورځ ده تر څو چې موږ د دې نظام شکر ادا نه کړو نو الله جل جلاله مکه موږ به په سخت عذاب الله پاک راکړي. یو عذاب خدا ده چې موږ به چا باندې عذاب راشي، مال ختم سي، دی ختم سي، زمن ختم سي، لوران، دا خو صحیح د معلوم عذاب دی. یو عذاب ده چې الله جل جلاله ته توفیق د عبادت نه درکړي. تر دې نه غټ عذاب نشته. دا علماو ته معلومه ده، په کتابو کې ذکر کړی ده. تر ټولو ستر عذاب د عابد لپاره دا ده چې الله تعالی د عبادت هغه توفیق نه ورکړي. الله جل جلاله د عبادت له توفیق نه محروم کړي. المنځ ته ځي خوند ورکوي المنځ، خو توفیق نشته. نو تر ټولو ستر عذاب د عابد لپاره دا ده چې الله پاک د عبادت توفیق نه ورکړي. دا غټ عذاب ده تلاوت. او ځکه د مسلمان په حدیث شریف کې راځي د مسلمان داسې مثال ده په مسجد کې سناسي لکه مایع شي په اوبو کې. نو کله چې مایع په اوبو کې خوشاله مؤمن باید په دغه جماعت کې خوشاله، ځکه جماعت د عبادت ځای دی، عبادتګاه ده. نو دا تر ټولو غټ عذاب ده. نو راځو دغه جهادي دورې دلته خو ځواک سم محترمه تعالی مفتي صاحب نه یو پوښتنه وکړه د جهاد د نصرت او د کومک په اړه باندې. الله تعالی دلته د معنوي نصرت راوست چې دا په قرآن هم ثابت ده. الله پاک د بدر په معرکه کې چې د اسلام تر ټولو مشهور تاریخي غزوه ده، په دې کې الله پاک ملائکه نازل کړي او الله جل جلاله داسې نازل کړي. بخاري شریف کې حدیث ده چې حضرت ابو الیسر رضی الله عنه یو صحابي د دومره کمزوري صحابي و، یغه یو غټ کافر راونیولی ابو سفیان و ابو جهل، دا یې رانیولی ورته ویل رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې ویل ورته ویل ته خو دومره کوي، دغه دې څرنګه رانیولی، دغه دومره لوړ ده، دومره کټ چښتن ده. ورته ویل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ما خپله نه ده رانیولی. هلته یو بل کس یغل ما سره کومک وکړو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل دا ملایکې وي چې راغلي وي له تا سره نصرت او کومک وکړو. دا موږ داسې په سترګو لیدلی ده د الله تعالی نصرت چې ځواک صاحب محترمه په یوه دیواله دغه کور ده او دغه کور یې خواته بل کور ده، په دغه باندې چاپه ده او دلته مجاهدین دي. الله جل جلاله دغه هم ساتلی دي، هغه هم ساتلی دي. موږ د جهاد د وخت یو ملګری چې و شهید ده د روزمات ټیم و، یو چا ورته ویل دعوت یې ورته کړی و چې روزمات معلومات سره کوي. نو کله چې روزمات ټیم کې ورتلل چې کاته د میمن خانه باندې په کلا باندې هلیکاپټر او ګزمه شروع کړه جنگي ګزمه او دوی سالته و نږدې ورته ورته بل ځای خو نسته د کاریزه ته کوسی کو کاریزه سپرغه نه ده ته کته سی و دلته ناست و چې وي او بنه وي کې ناغلته یې ناستو. نو یې قسم د امریکایي د سپیره باندې راغځولې د بوټونه د کول موږ نه لیدل. سبحان الله. دا د الله په سپرغه کې موږ ولې او یې موږ لید اواز یو یې ملګری ولې ته زه ټخېګه مټ خیر عزیز یې ما ورته ونه ټخېګه د خاور وڅک خاور چې مړی دی لګه غشي ده خېم مړی خیر عزیز دا مشت نه منه خروار د سید الله پاک نصرت وشي. الله بلاندو کار نه کړ خدا معنوي قوت وو. نو معنوي قوت وس د موږ ځوانانو ته د ضرورت ته ګوري، موږ مادي اسباب نه ملاس نه اخلو. د الله جل جلاله دغه په دنیا کې عیسی علی السلام به پلار پیدا کنه، آدم علیه السلام به پلار او به مور پیدا خو الله کولای شي چې دغه شی به پلار او به مور پیدا وي لکه آدم علیه السلام. ولی الله نه پیدا؟ ځکه د الله عادت په دې جاری ده چې په دنیا کې بل اسباب کار نه کوي، بل واده نه تا اولاد درکوي شي. او د الله موږ عقیده لرو، بشک موږ د عقیده ده ان الله على كل شيء قدير. والله په دنیا کې بل اسباب کار نه کوي. او یا الله پاک جل جلاله دغه باران راوستای شي بغیر له بادونو نه بغیر له وریځ نه، خو الله پاک یو ری باد راولي هغه مبشرات سړی ته دا ورکوي چې یار باران راتلونکی ده. تاسو به ډیر ځله لیدلی وي بیا له هغه وروسته وریځ راشي بیا باران شروع شي. د الله جل جلاله انسان ته دا ورکوي چې په دنیا کې بل اسباب کار نه کیږي. توکل د اسباب مخالف نه ده. لکه مجاهدینو صلاح ورسره بعضې به ورته ویل دغه شي ورسي که دومره تکړی د مطبوعاتو الطریقه به ورته ویل دغسې راسي مخامخ راسي توپه نه. اسباب باید په نظر کې ونیسو خو دومره نه چې څومره په الله عقیده د دومره باندې په اسبابو نه وي. بله عارف صاحب محترم ډېره زیاته مننه. بشار صاحب محترم پوښتنې هم ډېرې زیاتې پاتې دي، موضوع هم ډېره مهمه ده او ځانګړی بحث هم ده. که په لنډو کې د ځینې پوښتنې ځواب شي ډېره ښه به وي. هغه ظلمونه او وحشتونه چې د جګړې پر مهال د افغان ولس له ژوند سره تړلي وو د راتلونکي نسل لپاره یادول ولې مهم بولو؟ بدې ورځې یادول خلکو ته د ښې ورځې ارزښت ور یادوي.
سقوطونه راتلونکو نظامونو ته د بقا درسونه ورکوي. موږ همیشه د پاره زور او ازمایلی ده، الله تعالی مو نصرت کړی ده، جګړې مو ګټلې دي، خو بیا مو خپل اهداف ساتلی نه دي. نو دغه ظلمونه را یادول په موږ کې دا احساس پیدا کوي چې څنګه موږ هغه بدې او ترخې تجربې د تکرار نه ځان وساتو، څنګه د ارزښتونه وساتو، څنګه دغه سوله ییز حالت چې د الله تعالی یو نعمت دی، دغه ډاډ او دغه خپلواکي او دغه استقلال او ازادي وساتلی سو. نو د هغوی ظلمونه را یادول زموږ د تاریخ یادول دي، د افغانستان د میړانې یادول دي، د ولس د صبر او د اسلامي امارت د دې سپېڅلي صف د جهادونو ننګ او ملاتړ یادوي. هغه خلک چې د چاپونه پوهېدل، د امریکایانو ځواک او زور ورته معلوم و، د هغوی وحشت ورته معلوم و، په دې پوهېدل چې که زما په کور کې طالب وویني او ګیرې کړي نو ما ته هم خطر دی، زما کور او کورنۍ ته هم خطر دی. خو په دې ټولو ناخوالو ستونزو سربیره به مجاهد ته په کور کې ځای ورکوو، په خپل د کور په حریم کې به یې ځای ورکوو او په شخصي کوټو کې به یې ځای ورکوو چې یو کافر لاسرسی پیدا نه کړي خپل مجاهد او مسلمان رور ته. بیا چې کوم بدې ورځې تېرې سولې، تا په پیل کې وویل چې د خوشحالۍ ورځې هم بمبار شوي او د غم ورځې هم بمبار شوي، په غم کې هم غم لمانځلو ته پرېنښودلو، غم شریکۍ ته پرېنښودلو، په خوشحالیو کې شادیو کې پرېنښودلو. نو دا ټولې بدې ورځې چې موږ را یادوو، دغه شته حالت باندې مسلمانانو ته د ثبات، افغانانو ته د صبر او د زغم درس ورکوي. ستونزې او ګیلې به د خلکو سره وي، خو که هغه بدترې ورځې یاد کړو په بدو باندې به شکر وباسي، قناعت به ولري، د راتلونکي لپاره به یو پلان او یو هدف ترسیم کړي، دغه دپاره به کار وکړي. نو دا ډېر درسونه پندونه لري. ښه ده چې موږ خپلې بدې ورځې هم یادې کړو او ښې ورځې هم یادې کړو، په ښو ورځو کې هغه بد حالت هم یاد کړو چې موږ ښې ورځې راکړي. عارف صاحب محترم، د ازادۍ ته ترلاسه کولو وروسته د افغانانو تر ټولو ستر مسؤلیت څه کیدلی شي؟ بشار صاحب اشاره ورته وکړله چې د بدو او د ښو ورځو یادول دواړه ښه دي. که بدې ورځې زموږ سترګو او ذهن ته راځي، د ښې ورځې قدر باندې موږ ډېر پوهېږو، ارزښت یې ډېر راته ثابتېږي. اوس دغه ارزښت ساتلو لپاره د ټولو ګډ مسؤلیت څه کیدلی شي؟ ځواک صاحب محترمه، دا یوه مقوله هم ده په عربي کې، هغه خو داسې د صحت په باره کې ده، صحت تاج علی رؤوس الاصحاء لا یراها الا المرضى. صحت سیده دا تاج ده، د روغو خلکو په سر باندې نه ویني، مریضان یې ویني. د دغو ډاډمنو ورځو د امنیتي او د راحت او د دغو ورځو قدر له هغه چا سره ده چې کله یې سختې ورځې لیدلي او سختې ورځې مطالعه کړي، تاریخ یې مطالعه کړی. موږ ځوانانو ته دا یایو چې تاسې د اسلام تاریخ مطالعه کوئ، چې هر ځای چې د اسلامي نظام راغلی ده، هغه په وړاندې کفارو څه رقم توطیې د هغه د زوال لپاره برابر کړي دي، اقتصادي، امنیتي، فکري، ټوله نه غټه حربه چې داسې کافر استعمالوي د اسلام په وړاندې باندې، هغه حربي فکري حربه ده. ځکه له دغه لارې چې کوم نظامونه ړنګ کړي دي، له بلې لارې زر نه سي ړنګوی. اوس هم افغانستان آزاد سو، اشغال ختم سو، استقلال او ازادي مو واخیستله. د دې ازادي ساتلو لپاره موږ دا ده چې موږ خپل فکرونه جوړ کړو، خپل منځ کې متحد سو، نور د بل چا په لاره باندې ولاړ نه سو، نور بل داسې سړي ته چې هغه غیر معتمد وي، ما ته چې څه وایي اصل او نسل یې نه وي معلوم، یوه پاڼه یې جوړه کړې وي څه راته نشر کړي، زه باید هغه قاطع ونه منم، یقینا یې ونه منم، ځکه که هغه درواغ ویلی ته چې څومره چاته کوې دا د تا په عملنامه کې لیکل کېږي، هغه درواغ دي. موږ باید ګناه جاریه شوله باندې او ګناه جاریه شول او موږ د ځان لپاره باید صدقه جاریه ثواب یې راته ورسېږي، نه داسې ګناه. نو ملت او ځوانانو د ټولو ګډه وظیفه دا ده چې د دې نظام شکر ادا کو، موږ ملت اتفاق ته راوبولو، اتحاد ته راوبولو، داسې اسباب پیدا کو چې ملت مو متفق سي او امنیت تامین سي او ځوانان مو له فکري او له هر قسمه یرغل نه وساتل سي. بله عارف صاحب سلامت اوسئ. بشار صاحب محترم، دومره مبارزه تر سره شوله، شهادتونه رامنځته شول، بېکورۍ رامنځته شولې، کډوالۍ او مهاجرتونه رامنځته شول. مخکې مې په مقدمه کې ویلې چې ښوونځي، پوهنتونونه، مدرسې هر څه بمبار شول. د زمري 24مې د نوي نسل لپاره څه ډول باید دغه ورځ تعریف شي،
دغه نوی نسل ته څه په لاس ورغلی دي؟ دوی باید څه ترسره کړي د اقتصاد د نظره، د تعلیم او تربیې له نظره، د کلتور له نظره، په هره برخه کې که موږ غږیږو لنډ پیغام به ورته څه وي؟ دغه ورځ ډیر زیات درسونه او پیغامونه لري. په ځینو پیغامونو باندې موږ د مخه وغږېدلو، خو که موږ د راتلونکی نسل په دې ونه پوهوو چې دغه ورځ په کوم قربانیو باندې راغلې ده، هغوی په ارزښتو نه پوهېږي. ما د مخه مو ویلې چې انسان له کوم شي نه واټن اخلي، هغه ترې هېرېږي او بالاخره لاشعور ته ځي، هېڅ درک یې نشي کولی. پلار ګټلی وای زوی ته اسانه. دا کومو خلکو چې دا میړانه وکړه، دا قرباني یې ورکړې او راتلونکی نسل په خپلواکۍ کې را پیدا سي او په خپلواکۍ کې را لوی شي، نو هغه په دې سم نشي پوهېدلی چې دغه ورځ موږ ولې لمانځو، کوم ارزښت لري، د دې تر شا کومې قربانۍ وي، څنګه د افغانستان ولس میړانه کړې ده، څنګه وینې توی شوي دي. نو اول درس دا ده چې دوی د خپلو ارزښتونو، د خپل تاریخ او د افغانانو د میړانې نه خبرېږي. بله دا چې د امریکا او د ناټو پر ضد د افغانستان د ولس او خصوصا د اسلامي امارت د مجاهدینو هغه تګلاره، د هغوی ثبات، هغوی استقامت، هغه لوړ مورال، جنگي تکتیکونه، دا ډېرې لوی نظامي او جګړیزې تجربې لري. دا باید ولولي. نړۍ چې په جګړو کې په کومو شانو محاسبې کولې، هغه محاسبې ختمې سوې، ماتې شوې. دلته نوې محاسبو نوې نتایج ورکړل. د اسلامي امارت د ځواکونو د مجاهدینو سره څه وې؟ صحیح ده، د مادیاتو په ډګر کې هم اسلامي امارت مجاهدینو تر یو کچه پورې هغه خپل نه د نړۍ په لویو پرمختللو نظامي پوهنتونونو کې زده کړې کړې وې، نه دا نظامي څه لوستې وه، نه پوځي اکاډمۍ لوستې وې، خو د شته اسبابو سره سم دوی د وخت شرایطو مطابق خپل تکتیک نه کار اخیسته. مثلا زه یوه وړه تجربه د یو مجاهد درته وایم. مجاهدینو چې به کله چریکي بریدونو کې ډیره نتیجه نه ترلاسه کوله، بالاخره موټر بمونو ته ولاړل او په لاره کې بمونه ایښودل د امریکایانو دغه ته ځواکونو کاروان ته. نو دا کوم بمونه چې دوی تر خاورو لاندې کول، دې ته به یې د مس یو لاین تیر کړی، 1 متر 2 متر به تر خاورو لاندې، بیا به یې د هغه د لارې بیا د بم ته شاټ به ورکوو، انفجار به کوم. امریکایانو یو آله د کشف جوړه کړه چې دغه لاین به کشف کوو، دغه مس سره به حساسیت چې هغه به 2 متره لاندې او 3 متره لاندې به هم دوی به کشف کوو. بس بیا به لوډر راوړه، هغه به یې وارې لاین به یې قطع کړه، بیا به یې هغه بم کشف کړه، هغه به یې راوویسته، بیا به د کاروان تیره دی. یو مجاهد دا هغه په دې پوه شو چې ولا دا آله د مس لاین سره دغه لري او دا شی درک کوي. د له ځان سره یو فکر وکړه، هېڅ چېرته لوستی نه دی. بازار ته ولاړ، 1 کیلو د مس لاین یې راوړ، دا یې میده میده ټوټې کړ. مثلا ما یې دلته شخ کړی ده، 50 متره 100 متره فاصله کې داسې مربع چار چاپېره یې دا په خاورو کې پټ کړ، دغه میده میده پرزي. د امریکایانو کاروان راځي چې د ساحې ته رانوځي، هغه آله شور ورته کوي، زنګونه ورته وایي چې دلته یو څه شته. دوی چې راسي هغه مس ټوټې پرتې، دوی چې هر څه ګوري لاین نشته. سړک یې داسې څیرې کړه داسې څیرې کړه، له سهاره تر مازدیګره دا سړک بند کړی ده، خو هېڅ دا لاین پیدا نه شو. مازدیګر خواته بیرته ولاړل، سهار بیا راکوز شول، بیا تر مازدیګره پورې خواري وکړله. هر ساحې ته چې ورځي دا شور کوي، په بله ساحه کې شور نه کوي، دلته هر ساحه کې شور کوي. خو چې دوی هر څومره لاندې ګوري، لاین لا پسې ژور کړ، دغه لوډر باندې کندې لارې را ژوره کړ، خو څه شی پیدا نه کړه. بالاخره یې ویل شاید په دې کې شاټ شوی وي، دا آله به خراب شوی، په همدې سړک باندې راځي چې هغه د مین ساحې ته راځي، انفجار ورکوي. داسې یو عادي تخنیکونه وو چې د لویې ټکنالوژي ورباندې خنثی کوله. بېشکه چې دوی تدابیر درلودل او دا واړه واړه تخنیکونه د زده کړې تخنیکونه دي، مادیاتو په ډګر کې، د اسبابو په ډګر کې. یو څه درک کړه، وهزي الیک بجذع النخلة تساقط علیک رطبا جنیا. مریم علیه السلام اولاد وسو او د الله تعالی په قدرت چې خاوند یې نه و، اولاد الله تعالی ورکړه. الله تعالی ورته وایي په دې وخت کې دا د خرما میوې ته ضرورت ده او په دې وخت کې اولاد یې سوی د ضرورت ورته لري. نو بې موسمه بې د وخت نه د دې خرما، خو الله تعالی په ونه کې خرما ورته شنه کړه. اوس بې موسمه پرته له دې چې هغه وخت وي څنګه وي، الله تعالی خرما ورته شنه کړه. خو داسې نه کوي چې دا خرما په تیاره اوس غېږې ته ورته راغورځوي. الله تعالی ورته وهزي الیک، دا شاخ نو وسته وشوره، نو تر دغه حده پورې حد اقل چې ستا څه وس وي د اسبابو په دایره کې،
هغه خپل توان وکړه، پاتې چې الله تعالی به څنګه نتایج به مرتب کوي، فیصله د الله تعالی څنګه ده، هغه به د الله تعالی په تقدیر کې ده. نو دلته ډېر زده کړې شته، د مجاهدینو مورال، د مجاهدینو هغه اسباب، د دوی تکتیکونه، هغه تخنیکونه واړه که لوی بیا تر فدایي حملې پورې چې دوی پر ځان باندې په لوی موټر کې په د باروتو ډک موټر باندې کښېني، واسکټ اغوندي، له خپل ژونده تېري. دا ډېر لوی درسونه دي، پندونه دي. راتلونکي نسل ته باید درسي ولوستل شي، په معارف کې باید ولوستل شي، په مقالې پې ولیکل شي، په څېړونکي باید په دې باندې بحثونه وکړي چې زموږ حتی مستند باید ویډیوګانې ورته مستندونه په فلمونه پې جوړ شي، دا څه ورباندې وشي چې دې شانو په ارزښت. سلامت سي مفتي محترم، ډېره زیاته مننه. عارف سي محترم، که په لنډو کې ځواب راکړې، د خپرونې وخت هم تقریبا 3.5 دقیقې پاتې دی. په دې کې شک نشته چې په 1919 کې د یو شمېر علماو پر مټ باندې موږ د امان الله خان په مشرۍ قیادت کې د بریټانویانو څخه موږ ازادي ترلاسه کړل چې ګڼ شمېر علما په هغې کې هم شهیدان شول. ځینې له هغې جګړې څخه، هغې معرکې څخه غازیان ووتل. بیا هم له شوروي اتحاد څخه چې ازادي واخیستله، شوروي اتحاد ټوټه شوله چې کوچنۍ روسیه پاتې شوله. اوس دغه د تر ټولو خطرناک اشغال چې وا د امریکا او د ناټو چې ځمکنۍ هوایي ټکنالوژۍ سره په افغانستان باندې ولکه ټینګه کړې وه. موږ وایو چې ازادۍ مو اخیستې دي، خو ازادۍ مو متاسفانه ونشوي ساتلی. څنګه ازادي وساتلی شو؟ د تجربي تاریخ موږ ته څه ثابتولی شي؟ ځوان نسل د یو هېواد ستنې دي، پایې دي. دغو نه م غوښتنه څه ده؟ په لنډو کې که ځواب راکړئ. څوک څه محترمه، ازادي خو ما مخکې تر دوی څومره عظمت لري، ساتل هم دغسې مهم او فرض دي. ساتل کېږي، د موږ ځوانان به یې ساتي. د موږ اوس خو دنیا چې د زه یوه جمله یامه کله واري، زه ورته یم اصلي عالم هغه څوک دی چې د زمانې له اړتیا سره سم ځان عیار کړي. اوس د زمانې اړتیا ته په کتو باید موږ ځانونه عیار کړو. موږ باید خپل ټول هم هوایي هم زمینی نظامی ترتیبات ونیسي. موږ ځوانان باید خپل هیواد ته کار وکړي، هر یو په دې کې جهد او کوشش وکړي، فردي و اجتماعي، چې موږ د استقلال سره کوم وساتو. استقلال په اسباب ساتل کېږي. اسباب له توکل سره دغه سره خلاف نه دي. زه یو حدیث شریف یم، پیغمبر علیه الصلاة والسلام حدیث ده چې اسلامي سرحد ساتل یو مجاهد چې کوي دا دومره اجر لري لکه په مکه مکرمه کې چې د حجر اسود مقام ابراهیم څنګ ته ولاړ د شپې په 2 بجې ولاته سوال کوي، د دلته دومره اجر ده. نو د موږ دغه نظامی سرحدات د حریم سته، هوایي لرو، د دغه په موږ فرض ده. دا به موږ په چی ساتو؟ پس بابا به ساتو کانو چې اسباب سالم وکارول شي. موږ د دین په دفاع کې وکړو، د دین د حفاظت لپاره، د خپل اسلامي نظام د ساتنې لپاره وکړو، او لدې نه کار واخلو. دا د موږ د ځوانانو د ټول باید د حدیث شریف په نظر کې ونیسي. الله دې وکړي چې په دې باندې عمل موږ. سلامات محترم، ډېره زیاته مننه. بشار سي محترم، که په لنډو کې تاسو هم ځواب راکړئ، و دقیقه وخت پاتې دی. نظام ته کوم مسؤلیتونه ورګرځي؟ مولوي صاحب محترم خو د ځوانانو پر مسؤلیتونو وغږېدل، په ټکنالوژۍ باندې وغږېدل. اوس نظام ته څه مسؤلیت کېږي تر څو دغه ازادي محفوظه وساتي، دغه ازادي د افغانستان په زرین معاصر تاریخ کې لیکلې پاتې شي؟ نظام ته زه مشرانو ته په ډېر درنښت او ادب 3 مشورې ورکوم. یو دا ده چې دغه فرصت چې په دویم ځل باندې الله تعالی اسلامي امارت ته چانس ورکوي، دا یو ډېره زرینه موقع او د خپل ځان دپاره یو ازمېښت وګڼي. او د دې ازمېښت د بریا دپاره لومړنی کار باید دا وکړي چې د اسلام په سیاسي فقه کې باید له سره غور وکړي. اسلام سیاسي فقه ته د خلافتونو له وخته نیولې بیا تر دې وخته چې څنګه د معاملاتو په برخه کې اسلامي اقتصاد، اسلامي بانکوالي، اسلامي اخلاقیات او اسلامي فرهنګ، هغو برخو ته چې څومره کار شوی او اجتهاد شوی ده، مسایلو کې نوښت شوی ده، سیاسي فقه ته کار نه ده شوی. نو د اسلام سیاسي فقه ته باید ډېره ځانګړې پاملرنه وشي چې د وخت حالاتو د شرایطو سره سم چې کومه دعوه د مسلمانانو و د اسلامي خلافت نه وروسته په ټوله نړۍ کې چې کوم حرکتونه پیل چې موږ د اسلامي تمدن، د اسلامي حاکمیت د جوړېدو لپاره هلې ځلې کو، او اسلام د دې وړ دی چې په هر ډول شرایطو تر قیامت اسلامي نظام جوړ کړی شي. نو د خلکو اړتیاوې پوره کړي، هغه دعوه باید رښتونه کړي. که دا هم ناکام شو، فکر نه کوم چې بیا د مسلمانان په دغه یو داعیه باندې حرکت سره یو ځای. سلامات سي محترم. او دویم پیغام مې دا دی، په ډېر بخښنې سره دا پیغام دویم دا ده چې د ولسي ملاتړ جلبولو ته باید ارزښت ورکړي. دا ډېر ارزښت لري. د ولسونو د مسلمانانو له ملاتړ پرته موږ جهاد هم نشو ګټلی، موږ جهاد هم نشو تر بریا رسولی، او د اسلامي نظام بقا هم نشي کېدلی.
دریم دا ده چې خپل مسؤلیتونه او خپل حقوق دواړو ترمنځ باید توازن وساتو. هم خپل حقوق وپېژنو، خلکو ته یې وروښیو، او هم خپل مسؤلیتونه درک کړو او هغه باید ترسره کړو. ډېره زیاته مننه مفتي محترم. د دواړو مېلمنو نه ډېره مننه. درنو اورېدونکو له تاسو هم زښته ډېره مننه چې د خپرونې تر وروستیو شېبو مو سره پاتې شوئ په دې هیله چې د هوریت راډیو ټولې ځانګړې خپرونې واورئ. له نن څخه 15 کاله وړاندې افغانستان اسلامي امارت د دوهم ځل لپاره افغانستان کې قیادت ته ورسېدل او د افغانستان په لویشت خاوره سپین توغ ورپولو. دغه ورځ د ټول افغان غیور میړني ولس ته ډېره بختوره وي. الله تعالی دې موږ او تاسو ټولو ته دغه توفیق راکړي چې د دښمنانو په لومو کې دښمنانو پنجو کې بیا راګیر نشو او د دغه ورځې ارزښت او عظمت ته قایل اوسېږو. دا و د لیدلوري خپرونې چې ما محمد عمر ځواک د خپلو دوو تنو درنو مېلمنو مفتي صاحب محمد بشار او مولوي ګل رحمان عارف په ملتیا باندې درته وړاندې کړله. تر بیا بلې خپرونې پورې تاسو په لوی څښتن ته لاس سپارم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. لید لوری امتونه ولی د زوال له برخلیک سره مخ کیږي. د عروج او زوال تر شا کوم داستانونه پټ دي؟ فکر، فرهنګ، تاریخ او تمدن د ولسونو په ژوند کې کومې اغیزې لري؟ د دې ټولو شننه او څېړنه په لیدلوري خپرونه کې اورېدلی شئ. دا خپرونه هر شنبه د غرمې 11:10 او تکرار جمعه 10:10 اورېدلی شئ. لید لوری